دا پروګرام دی نو دا د سیف الخان سیفور مرحوم پښتو ادبي جرګې د افتتاح او د هغې بنیاد کې ښودو په دغه کې چې کوم دی دا پروګرام جوړ دی او دا یو نوې جرګه الله پاک چې کوم دی په نوښار کې جوړه کړه او الله پاک دې دا قائم او دائم وساتي. اوس چې کوم شاعر زه راغواړم او پای کې زموږ چې کوم بنې شاعر دی د مکرم مرحوم زلمي پښتو ادبي جرګې سره تعلق ساتي د جمروز خان جمروز صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل خوندور کلام مونږ ته واوري. جمروز خان جمروز ملګرو د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته ټولو ته سلام کوم او د هغې نه پسه یو دوه درې شعرونه درته په دې حالات کې ووایم او غزل دې ووایم. وایي زور به تبدیل کي بل ښه ښکلی علیشان جوړوي او عمران خان نوی پاکستان جوړوي. پښتون لګیا دی ځان له خپل پښتونستان جوړوي، عمران خان نوی پاکستان جوړوي. نو داسې صفا که د ده نیتي په هره خوله به یې صفتي زمونږ د عمل به بیا جنتي. نو دې جنتي شه چې زمونږ نه جنتیان جوړوي. پاکستان جوړوي. ټیک شو دي خپل دا کسان لګیا وي مونږ خو هغه اړخ ته نه ځو. وایي چې غریبي روکه زمونږ ټولو له خاني پکار ده، مسلماني پکار ده. مونږ زاړه یو که ځوانانه ټول د یو بل نه یو قربانه د مسلمان د دغه شانه نو خپل فضل وکړه ربه ستا مهرباني پکار ده، مسلماني پکار ده. ټیک شو دي ربه محفوظ زمونږ عزت کې مونږ ټول بچ د دې نالت کې که مخاني نه وي قسمت کې بیا خیر د خوب کې د شیخ چلي کهاني پکار ده. اوس غزل نه ته وایم ستا محبت کې مې دا حال دی او راشه کله مینې جوړ کړی لوی جنجال دی راشه کله دا زه څه وینم داسې کېږي او داسې ولې دا زه څه وینم داسې کېږي داسې ولې وینم منزل رانه ورکېږي داسې ولې راته بېلتون منځ کې دیوال دی راشه کله مینې جوړ کړی لوی جنجال دی راشه کله څه چې په ما باندې تېرېږي چاته ووایي اور په زړګي کې مې بلیږي چاته ووایي په ما شلېدلی د غم ټال دی راشه کله مینې جوړ کړی لوی جنجال دی راشه کله د دې نه پس که لیونی شم ګرم به نه یم د دې نه پس که لیونی شم ګرم به نه یم یا که د غرونو غرڅنی شم ګرم به نه یم د لیونۍ په شان مې حال دی راشه کله مینې جوړ کړی لوی جنجال دی راشه کله. نو اخري مرتبه دی جمرو د ډېر که شاعران دي هر وطن کې جمرو د ډېر که شاعران دي هر وطن کې د خپل ځان نه راته ګران دي هر وطن کې د نوښاري فن کې کمال دی راشه کله مینې جوړ کړی لوی جنجال حاجي داو جی زموږ جمروز خان جمروز صاحب چې هغوی تاسو ته خپل کلام واورل. اوس زه چې کوم دی بل کوم ملګری راغواړم د هغې نه مخکې یو څو خبرې چې کوم شاعر زه راغواړم هغه هم د دغې جرګې چې کوم دی نو یو ممبر دی او د دې یو رکن دی او زموږ مشر هم دی. نو زه بلکې د دې جرګې چې کوم دی نو ډېر خاص دغه دی نو زه ګلپسند فقیر صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او خپل خوندور کلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونو یو د مینې محبت یو غزل دی نو بس دا پر ویم ارشاد دا وایي زړه کې مې ځای کو یاره ما پته اعتبار وکړو زړه کې مې ځای کو یاره ما پته اعتبار وکړو او ما در سره مینه کوله تا راته انکار وکړو زړه کې مې ځای کو
یاره ما پتا اعتبار وکړو او ما در سره مینه کوله تا راته انکار وکړو ګیر چاپېره ګورم حیران یم چې دا څه وشو ګیر چاپېره ګورم حیران یم چې دا څه وشو او چاته حال ویلی نشم هر څه مې په زړه او زه ګناه منم چې ستا د مینې مې اظهار وکړو زه ګناه منم چې ستا د مینې مې اظهار وکړو او ما در سره مینه کوله تا راته انکار ته چې خپله کې او د بل نه اورې دلبره ته چې خپله کې او د بل نه اورې دلبره نو ګرانه ده جانانه بیا زما او ستا خبره ته چې خپله کې او د بل نه اورې دلبره نو ګرانه ده جانانه بیا زما او ستا خبره او هر څه به ښکاره شي تا ته تا که انتظار وکړو هر څه به ښکاره شي تا ته تا که انتظار وکړو او ما در سره مینه کوله تا راته انکار مینه دې شعور دی یاره زه دې پیستی کړم مینه دې شعور دی یاره زه دې پیستی کړم یاره څه خبرې چې ستا مینې تومتي کړم او مروړې به لاسونه که زخمي زړه مې ازار وکړو مروړې به لاسونه که زخمي زړه مې ازار وکړو او ما در سره مینه کوله اورې که غزلې رنګینه ښکلې د خوند اورې که غزلې رنګینه ښکلې د خوند نو ګرځې به نوښار کې لټوې به ګل پسند اورې که غزلې رنګینه ښکلې د خوند نو ګرځې به نوښار کې لټوې به ګل پسند او فضل په اخر عمر پې پاک پروردګار وکړو او ما در سره مینه کوله تا راته حاجی داودی ګلپسند فقیر صاحب چې هغوی تاسو ته خپل خوندور کلام واورولو او اوس زه چې کوم ملګری راغواړم هغه چې کوم دی نو زمونږ د نوښار او زمونږ چې کوم دی نو د لوی نوښار د سیفور استاد چې کوم دی فرزند دی او سیفور استاد په نوښار کې هر څوک یې پېژني چې د هغوی کوم مقام د ادب او د شعر و شاعرۍ په لحاظ سره هغوی ته الله پاک کوم مقام ورکړی د هغوی نعتونه شو د هغوی رباعیانې شوې د هغوی چې کوم دی چاربیتې شوې یو خپل مقام لري او یو خپل خوند دی په هغې کې نو زه د جوهر علي جوهر صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او تاسو ته خپل کلام وړاندې جوهر علي جوهر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د خپل ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې دوی موږ ته په ګڼ تعداد سره راغله او موږ یې ذلیل وکړه او موږ سره په دې ټولنه کې ملګري شو او موږ له ډېرو حوصله افزایي وکړه موږ له ډېرې ښې ښې خبرې او مشورې راکړې او د دوی په ذریعې په سبب سره ګلپسند صاحب فقیر چې کوم دی د دوی او داسې زموږ ذاکر صدر چې کوم دی زموږ نوررحمان صاحب شو راشد اقبال صاحب شو د دې ملګرو په مشورې سره په منډو تلو سره الله پاک فضل وکړو زموږ د ټولنې آغاز وشو اوس ملګرو دا خواهش ده چې یاره دې کې موږ څه ووایو نو ما یو نوی شان څیز لیکلی وطن دپاره آزادۍ که نه دي نو زه وایم چې دا درته وړاندې کړم دا وورئ نن دې 14 اگست آزادی مناووي نن دې 14 اگست آزادی مناووي ملګرو ټول راغونډه خوشالي مناووي آزادی 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 مناووي خوشالي 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 مناووي
خسرو وینو دا بدن کو حزات مدا چمن خسرو وینو دا بدن کو حزات مدا چمن پرم اوشندل تن کو حبات مدا وطن پرم اوشندل تن کو حبات مدا وطن दसरो गुलो दे गुलशन के दसरो गुलो दे गुलशन के पल्सपरली मना ववई दसरो गुलो दे गुलशन के पल्सपरली मना ववई मलगोरो टोल रागों से खुशहाली मना ववई खुशहाली 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 मना ववई खुशहाली 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 मना ववई रुखकारमो पजहान जमुकुल पाकिस्तान हरियो नर्मदे नरजवान अस्पाइद पाकिस्तान रुखकारमो पजहान जमुकुल पाकिस्तान हरियो नर्मदे नरजवान अस्पाइद पाकिस्तान दटोल सरसिया अली मना ववई दटोल सरसिया अली मना ववई मलगोरो टोल रागों से खुशहाली मना ववई खुशहाली 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 मना ववई आजादी 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 मना ववई हजली मना ववई तकदीर के मोदाली को हजली मना ववई मलगोरो टोल रागों से खुशहाली मना ववई खुशहाली 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 मना ववई आजादी 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 मना ववई खुशहाली 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 मना ववई आजादी 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 मना ववई वसलाम ढेर अजिदाऊ जी जौहर अली जौहर से और उस जे कम मरगर रावानम जम्मू मशर और फमू बने ढेर ग्रान और जम्मू करम जरगी जे कम दे मेंबर दे नौजर अली हैदर तूरी का तख्वास कौन क्या हुई पल कलाम पेश अली हैदर तोरे का नसीहत बयान रहकर मुस्लिम औरत तफरीद इबादत खबरी मुस्लिम औरत तफरीद इबादत खबरी कौमा दमदाद नसीहत खबरी क्या तदखलील नबत गुरूर मकवा नियत सपा का इश्क दूर मकवा दड़प ख्याल के दा जरूर मकवा बस की मकाओ द शैतान दर्जी अदत खबरी दाद कौमा दमदाद नसीहत खबरी नेकी कायम का तदसाब पमिना के पके दर्शी द किताब पमिना दाखिरत पे जवाब पमिना ताज पारा दी उमदा द जरूरत खबरी ताज कौमा उमदा द नसीहत खबरी सोच पदे पद मिरबान दे कवा त इरादे द मांजा उड़ान दे कवा सिद्धा द गोल पद्म कलान दे कवा दादी लोए द अल्लाह द मुहब्बत खबरी ताज कौमा उमदा द नसीहत खबरी कपौमत के द सरदार हो सता पमीन मत तदबीर कपार हो सता नेक रवान पसमदार हो सता दाद पागन मौला दी उमदा हजरत खबरी दाद कौमा उमदा द नसीहत खबरी एहतराम द पाक कुरान कवा कवता द पाक रसूल पाक बयान कवता गोफ्तार द मिने तल हयान कवता द रब जलाल दी पाक खुली द सिफत खबरी दाद कौमा ता तरना बसी तेरे द कबर ता बसी लुए खतरे द कबर तो खुशबुए बसी खोरे द कबर अमल पेवका दादी रोरे द इबरत खबरी दाद कौमा द उमदा द नसीहत खबरी वाला बात बसी आसान पतला लेके दरनी बसी द ईमान पतला हिसाब बहुशी द मीज़ान पतला तोरी दादी पौबा के द जन्नत खबरी
حاجی داوجی اورنجی حیدر کاکا چې تاسو ته چې کوم دی خوندور کلام پیش کو اوس چې کوم دی د سیفور خان سیفور پښتو ادبي جرګې چې کوم دی نو جنرال سیکریټري جناب خالد خان خالد صاحب تخواست کوم چې هغوی راشي او خپل خوندور کلام چې کوم دی مونږ ته وړاندې خالد خان ګاډر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درگاہ صدر محفل زما ټولو ته سلام دی. دې نه بعد زه یو خپل غزل پیش کوم تاسو ته سیفور خان مرحوم صاحب په ادبي جرګه کې. ارشاد. مکه خود کېږي رب غسل مسلمان غوره مکه خود کېږي رب غسل مسلمان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره تا سره وخت ستو خلزان د پاره وکا تا سره وخت ستو خلزان د پاره وکا دنیا رواني کې سوال د واد ځان د پاره وکا دنیا رواني کې سوال د واد ځان د پاره وکا دې زلزلې او طوفانونه د اسمان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره مکه خود کېږي رب خبر مسلمان غوره مکه خود کېږي رب خبر مسلمان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره بنده غاوره دولت تنن کارون نیولې بنده غاوره دولت تنن کارون نیولې درنګ له ګورا چې پزمکه کې درون نیولې درنګ له ګورا چې پزمکه کې درون نیولې خالی لاسونه بروانه د جهان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره مکه خود کېږي رب خبر مسلمان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره د خدایا داوی کړې وی دنیا نس شو د خدایا داوی کړې وی دنیا نس شو د خدایا داوی کړې وی دنیا نس شو پسین لاو شو ما شو اوخور دنیا نس شو پسین لاو شو ما شو اوخور دنیا نس شو پیرغون نمرود غونه پنا شو د دنیا نه غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره مکه خود کېږي رب خبر مسلمان غوره مکه خود کېږي رب خبر مسلمان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره څوک چې الله سره دوستی کوي سجدې به کوي څوک چې الله سره دوستی کوي سجدې به کوي په هر قدم د پاک رسول به تذکرې به کوي په هر قدم د پاک رسول به تذکرې به کوي طرف راضی کا په دنیا کې خالد خان غوره طرف راضی کا په دنیا کې خالد خان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان غوره مکه خود کېږي رب خبر مسلمان غوره دستر ګورب کې به خبر نشي رضان داوجی خالد خان ګاډر صاحب چې هغوی چې کوم دی تاسو ته خپل کلام وړاندې کړو زه خپل یو غزل پیش کوم ارشاد ورانه د زړو دنیا شوه زما د لاسه د بې وفا عشقونه ورانه د زړو دنیا شوه زما د لاسه د بې وفا عشقونه اوښکې مې بهیږي په مخ لوند شو زما ګریوان په ژړا ورانه د زړو دنیا شوه زما د لاسه د بې وفا عشقونه تا پسې یاره خوږېږي مې زړه ستا جدایۍ کې ژړېږي مې زړه بالې تسرې لمبې دي د اور ځکه پکې سوځېږي مې زړه د هجر شپو کې یم تنها د لاسه د بې وفا عشقونه की तनहा दला सद भी वफा सुना
ميندي والكرم پزان گور بیا ماتا دی جوڑ کو غم شوی در کی بسرات مل غس دی کمال زڑگے یا غدم والی بیمان کرلا رجدا نلا صد بی وفا شنا اوکی بایگی پما لون شو زما گریوان پجڑا ورانا دزڑو دنیا شو زما دلا سرد بی وفا شنم نوم دے زمان الرحمن صاغر ستا محبت کی شم ظاہر کرم دی دخل کدو خندا دنیا تا دی کم رسوا آخر سنگ بکڑو مزو خندا بی وفا شنا اوخ کی می بایگی پما لون شو زما گریوان پجڑا اور دین آباد دا مکرم مخون زلمی پختو ادبی جرگی اطلاعات او زمون دا مکرم بابا چکم دے کڑوسے اگوی تا خواست کم محمد راشد اقبال نوشیروی تا چی اگوی خپل کلام روانی دا 14 اگست په حوالې سره پورته په دنیا باندې زموږ شین نشان دی وطن مو پاکستان دی وطن مو پاکستان دی څو چې زه ژوندي یم په ده به غیرت کوم خلک هر څه وایي خو زه به یې صفت کوم وینې مو توی کړي دي پرې ځکه نن ودان دی وطن مو پاکستان دی وطن مو پاکستان دی ښکلې ګلدرې دي پکې شنه شنه چمنونه دي ښې یخې چینې سیندونه غرونه چینارونه دي ور به په پیرس نه کړمه دا زما ایمان دی وطن مو پاکستان دی وطن مو پاکستان دی نشته د ثانیې د ښایست په کتابونو کې سیال به د ځوانانو پیدا نه کړي په ملکونو کې غټ ایټمي طاقت لري د فضل د سبحان دی وطن مو پاکستان دی وطن مو پاکستان دی زه راشد اقبال نوشیروي د لوی نوښار یم زه د مکرم په کړوسو کې رونو شمار یم مال او سر بازار کړم چې دا زما زبان دی وطن مو پاکستان دی وطن مو پاکستان حاجی داو جی راشد محمد راشد اقبال نوشیروی چې تاسو خوندور کلام مونږ ته وړاندې کړي جناب ذاکر اختر سے بس نو خو نشته استاد هم ناست دی وطن لکه خیر به وایو په 14 اگست کې موسیقي کړي 14 اگست باره کې دا هغه خو هم بیا وایو هغه دا وړاندې راغله یو غزل دی داسې د مایوسۍ دی که نه وایي ټک ټک د ګړۍ خیږي خاموشه خاموشي ده ټک ټک د ګړۍ خیږي خاموشه خاموشي ده تور تیار شپه ده او مایوسه زندگی ده ټک ټک د ګړۍ خیږي خاموشه خاموشي ده تور تیار شپه ده او مایوسه زندگی ده زړه چې بېقراره وي د هر څه نه بېزاره وي زړه چې بېقراره وي د هر څه نه بېزاره وي نو لاس کې د انسان څه دي بېوسه بېوسي ده زړه چې بېقراره وي د هر څه نه بېزاره وي نو لاس کې د انسان څه دي بېوسه بېوسي ده توره تیاره شپه ده او مایوسه زندګي ده نو زړه مې د دنیا د خلکو ولې داسې تور شو زړه مې د دنیا د خلکو ولې داسې تور شو نو هر چاته چې ګورې یو یې ځان د ځان ځان دي ده هر چاته چې ګورې یو
ځان دی یو ځانګړي ده توره تیاره شپه ده او مایوسه زندګي ده نو ما له خپل اختیار زما د مرګ اجازت نه راکوي ما له خپل اختیار زما د مرګ اجازت نه راکوي نو اچولې تصور کې مې نن بیا ځان ته پانسي ده اچولې تصور کې مې نن بیا ځان ته پانسي ده مندر دی کوزه کې وای ما له خپل اختیار زما د مرګ اجازت نه راکوي نظر کوي ما له خپل اختیار زما د مرګ اجازت نه راکوي اچولې تصور کې مې نن بیا ځان ته پانسي ده توره تیاره شپه ده او مایوسه زندګي ده نو مرګه څه دې وغواړم بغیر نیټې ته نه راځي مرګه څه دې وغواړم بغیر نیټې ته نه راځي نو تنګ شومه په ژوند ذاکر کیسه مې اخیري ده مرګه څه دې وغواړم بغیر نیټې ته نه راځي مرګه څه دې وغواړم بغیر نیټې ته نه راځي نو تنګ شومه په ژوند ذاکر کیسه مې اخیري ده تک تک د ګړی خیږي خاموشه خاموشه ده توره تیاره شپه ده او مایوسه حاجی داود جی زمونږه د مشاعرې اخیري چې کوم شاعر او وګړی هغوی خپل کلام تاسو ته وړاندې کړو خو زه یو څو خبرې عرض کوم